زمونږ مالت کې یو سړی ووی چې زه قادیانی کېږم. مالشه ویلې ته به نه خفه کېږې؟ مال نه، زه د زړو مسلمانانو نه هم تنګ یم، زه یم چې یو کم شي ورک شي کېږه. پلار ته زما پلار ته وویل چې دې زوی ته دې ووایه چې قادیانانو سره مناظره وکړي، کینی زه قادیانی کېږم. زما پلار ما پسې راغی او ما ته وی چې ته ورسره، زه هغه وخت کې دارالعلوم سرحد کې مدرس وم، وی چې وکړه ورسره، بس مال راولې راوسته، یو دا راوستو، یو د سیول کوارټرونو د قادیانانو د جماعت امام راوست. د شپې باز شروع شو. ما ورته ویل داسې چل دی چې خبرې به قرآن او حدیث کې کوو، قرآن به رالو او پکې به خبرې کوو. نو قرآن د پاره اول اودس ضروري دی. نو اول به تاو زه په دې باس کوو چې په اودس هم تاو زه پوهېږو او که هسې چغېږو. ویل اودس څنګه نه پوهېږو؟ موږ علما نه یو. مال کېدی شي زه پرې نه پوهېږم. اودس ته عربي کې څه وایي؟ بس د دې پیښ او زور او زیر ترجمه وکړه، بس بیا به نورې خبرې سره شروع کړو. وضو 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 چې په پیښ سره نو څه معنا ده، وضو چې په زور سره نو څه معنا ده، او وضو چې په زیر سره نو څه معنا ده. د دې تیزرګي نه مې ذکر راونیول چې هلته خاتم او خاتم له مې خبره جوړوله. کدی ہوا کر دے وچو، کدی وچ الف لام کر دے، باس کر دے ہی نہیں، باس کر دے. نہ ٹھیکیدار ماته وی چې مولوی صاحب تیری گلا علمی تے کھوتے سمجھ دینیں گے. مال ٹھہر نہ انہوں اور بھی سمجھانا. او اے عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوندے دے دا قادیانانو دام یو مشن چې عیسیٰ علیہ السلام مردے اور تو کشمیر کی قبر دے. دلیل پہ سوئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. وګوره خدای ویلی دی چې اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، بس خبر اخلاص. قادیانی مولان را میدان تک را میدان لکه زه خو د جګړو والا رونه نه زه رښتیا ته ما په چنار کې دا تقریر کړ. مال شیعاګانو سره زمونږ وروره جګړه په دلایلو مولیان را میدان ته کوي چې سره خبرې وکړو کنه جی. که دا ثابت کړه چې وروره په دغه جلوسونو کې اسلام دی کنه جی، جلوس وباسه او لس ورځې های پوی وکړه او په دې کې اسلام دی. یا زمونږ سنیان سبا جلوس ته نو صاحب آواز به پکې کېږي چې نعره پیر، آواز به چې یا دستگیر. نو دا د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې تاسو دا مولیان دیوبندیان مونږه د پیرانو نه منې کوئ، دا دی پې داسې چغه مو واله چې پې کافر وي. ٹھیک ده نعره پیر یو شلزل نعره پیر وها کنه شیعاګان دي روزي ځان مان وਹੀ زور تم دې مرګرو ته چې نور جګړه مکوې خو چې دی یو غرب ځان لور کتاب دا شاباش اور بھی ذرا تیزی نال په اخر اورز جنگیر زنی چې کیږي نو اواړه چاکوانی زور تم دومره دومره پکې وټ کوکا موږ له به څه زور راشي. زمونږ هو دلیل خبره ده چې امام حسین په 72 کسانو باندې د بل اور میګ وهلو خپل ځان نه وواله. په 72 کسانو تاسو 72 کروڑ یې او په ځانم سورله 100 کاله وشو چې را باندې کړی دي. نو زما دلیل خدا دے چې سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر وہ لیکن بازو حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. تما توائے پیمان او شیعاګان د موري مالے او نتو مالے او روی د لوی لوی امام بارو والا دے وقت کے د ضیاء الحق خپو کې پړیا چول ډیر ضروری دي. او که ستاسو جلوس
او ستاسو ځان وهل ډیر ضروري دي چې په 10 کاله کې ضیاء الحق د اسلام بیړه تباه کړه. دا هغه اسلام دی چې د امام حسین په کور کې نازل شوی و. دا هغه اسلام دی چې د امام حسین په کور کې د دې تربیت شوی و. نن هغه اسلام نه ستا په پاکستان کې څه جوړ دی؟ نو علاج دا پکار دی که علاج دا پکار دی چې نعره پیر؟ تاسو خیال را